واقعا ښوونکی هغه څوک دی چې په ټولنه کې د جاهلیت، تاریکۍ او بربادۍ په وړاندې باندې خپلې ډیوې تل روښانه ساتي او د نوي نسل په روزنه کې خپل اساسي رسالت ادا کوي. ستاسې خوارۍ دې بې ځایه نسي. د نړۍ ښوونکو ته یو لیک چې خورا یو مشهوره لیک دی او دا د ډاکټر ویکټور فرانکل لیک دی چې د نړۍ ټولو ښوونکو ته یې وړاندې کړی دی. راځئ چې په دې لیک کې استادانو ته څه ویل سوي دي. د هټلر په وخت کې د پولند په اشویتس کې یو زندان و چې انسانان به ژوندي پکښې سوځل کېدله. ډاکټر ویکټور فرانکل یوازینی کس و چې له دې جهنمي زندان څخه وتښتېدی. د دنیا ټولو ښوونکو ته یو لیک ولیکئ. نو په دې لیک کې څه لیکلي وه؟ زما سترګو هغه څه لیدلي چې د هیڅ انسان سترګې باید ونه ویني. ما ګازي خونې ولیدلې چې د ډېرو لایقو انجینرانو لخوا طرحه کېدلې. ما ډېر پوه او تکړه ډاکټران ولیدل چې بېګناه ماشومان یې په ډېرې اسانۍ سره مسموم کوله. ما په کار پوه روغتیاپالان ولیدل چې انسانان یې په یوه پیچکاري باندې وژل. ما د پوهنتونونو فارغ التحصیلان ولیدل چې کولای سوای بل انسان په اور کې وسوځوي. دې ټولو دلایلو زه په علم باندې شکمن کړم. له تاسې ښوونکو څخه هیله کوم مخکې له دې چې له خپلو شاګردانو څخه انجینر، ډاکټر او یا یو بل فني کس جوړ کړي، له هغه مخکې پر انسان جوړونه کار وکړي. بیا یو ورځ داسې نه وي چې په پوه رواني ځناورو بدل سي. ډاکټر یا انجینر کېدل دومره سخت کار نه دی. هر څوک کولای سي له څو کالو کوښښونو وروسته ډاکټر یا انجینر سي، خو خپلو شاګردانو ته ور زده کړي چې تر ټولو ښه او لویه شتمني او مقام انسانیت دی چې په نړۍ کې له هیڅ تحصیلي سند سره د مقایسې وړ نه دی. باید کوښښ وکړو چې انسانان وروسو. د استادانو ټولې خوارۍ د قدر وړ دي. دا د ډاکټر ویکټور فرانکل لیک و د نړۍ ټولو ښوونکو ته. استادانو بیا یې هم ستاسې کور ودان چې په افغانستان کې مو د علم ډیوې تل ځلانده او روښانه پاته کړي دي او خپل رسالت مو په اساسي ډول ادا کړی دی. بیا مو هم خپله ورځ مبارک سي.